کابل ښار کې د یو پانګوال هیوادوال له لوري د 7 میلیونو افغانیو په لګښت سره یو نوی سړک په پاخه او اساسي توګه جوړ شو. د کابل ښار د ګلباغ په سیمه کې د 580 مترو په اوږدوالي او 12 متره عرض په لرلو سره دغه سړک د یو خصوصي شرکت په مالی مرستې سره جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شرکت د چرګانو غوښې، هګۍ او دانه تولیدوي چې په سیمه کې د حیواني محصولاتو په تولید کې رغنده فعالیتونه ترسره کړي دي. این سرکی که امروز شما شاهد افتتاحش هستین 650 متر طول داره و به هزینه 7 میلیون افغانی از بودجه شخصی فارم مرغداری افغان میار به خاطر سهولت و آسانی بیشتر رفت آمده اهالی منطقه اعمال شده و جا داره که ازشان تشکری بکنیم. ما یک فابریکه دانه مرغ هم تأسیس کردیم که قبلا ما وابسته به دانه بیرون بودیم، یعنی زمانی که ما میخواستیم که دانه مرغ از بیرون از کشور وارد بکنیم با مشکلات خیلی زیاد مواجه بودیم، از جمله تعرفه های بلند گمرکی، مزدود شدن راه ها، اینا جمله چالش‌های بسیار کلانی بود که فراره سکتور مرغداری در افغانستان ایجاد شده بود و همیشه ما از این آیه متضرر بودیم. که خوشبختانه ما تانستیم که یک فابریکه دانه مرغ هم در اینجا ایجاد بکنیم که روزانه 200 تن دانه مرغ با کیفیت خیلی بلند با استانداردها و معیارات دنیا نسبت به کشورهای همسایه و منطقه خوبتر تولید بکنیم که هم یک اقدام بسیار خوب و نیک از طرف گروپ کمپانی های افغان میار بود. و قرار است به زودی انشالله شما شاهد سرمایه گذاری های جدیدی که در بخش تولید دانه مرغ میار افغان صورت گرفته انشالله ما فابریکه را به زودی افتتاح خواهد کردیم و زمینه کار به بیشتر جوانه از مملکت ایجاد خواهد کردیم. و همچنان در پالی زو ما از نباتات تیلی هم نباتاتی که ما از او میخوایم هم تیل استفاده بکنیم یا روغن تولید بکنیم و اما باقی مانده پروسس شده زور ما به حیوانات هم استفاده بکنیم که هم یک اقدام خیلی مؤثر است که انشالله بتونیم ما در تولید دانه مرغ هم به خودکفایی برسیم و حتی بتونیم به بیرون از کشور صادرات هم داشته باشیم. د سیمې خلکو خوښي څرګندوله چې دوی ته نوی سړک جوړ شو. هغوی وویل چې دغه سړک لومړني کارونه د کابل ښاروالۍ له لوري بشپړ شوي وو. دغه سړک تقریبا 580 متره طول لري او عرض 12 متره ده. نو د کابل د ښاروالۍ له طرفه په 1402 کال کې منظور شوی وو او دوی تقریبا 1,25,000 تخصیص ورته ورکړی وو. خو هغه کومې پیسې چې دې ته تخصیص ورکړی شوی په هغو باندې تنها زیربنا د سړک او دوه طرفه جویچې جوړې شوې نو کانکریټ د سړک پاته شول. نو تقریبا زموږ سړک په نیمایي کې پاته شو. نو الله تعالی دې له دې شرکت له رئیس سره ښه وکړي نو دوی دغه اقدام وکړو او چون دغه سړک چې دوی هم استفاده کوي او دغه د کلي د منطقې خلک هم استفاده کوي نو تقریبا په حدود 7 میلیونه افغانۍ دوی په دې سړک باندې ولګولې او سړک یې کانکریټ کو. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر هم دغه سړک د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی وو او د هیواد له پانګوالو او سوداګرۍ غوښتنه وکړه چې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هر ډول هڅې وکړي. اسلامي امارت به د دوی کلک ملاتړ کوي. تجار ما یک تجدید نظر بکنه که بیا در جایی که ما از مالزیا روغن وارد میکنیم این هم اینجا سرش سرمایه گذاری میکنه. ملک ما کشت زرعش هم از ملک ما، مواد هم از ملک ما، مواد خام هم پروسس و پختهش هم از ملک ما به دست می آید. همچنان کالا، همچنان پوشاک، توشاک، خوراک همه ایشان از همین قبیل. خدای پای خیر بده افغان شرکت و هم قطارانشان که در این عرصه گام مثبت برداشتن. ما حامی و همکارشان هستیم. البته نقشه ما پراختر است. قدم به قدم می خواهیم که در همه بخش به خودکفایی برسیم، از اسارت و از اشغال خارج خلاص شویم، استقلال غذایی و امنیت غذایی بیاریم.
دا یادونه ورته چې په وروستیو کلونو کې د کابل ښاروالۍ له لوري د ښار په بیلابیلو برخو کې سړکونه جوړیږي او د ښار په سمسورتیا او نظم کې ورځ تر بلې ښه والی رامنځته کیږي چې په دې برخه کې یو شمېر پانګوالو او سوداګرو هیوادوالو هم برخه اخیستې او د ګلباغ سیمې د دغه سړک د جوړېدو په شان د عامه او بنسټیزو پروژو په پلي کېدو کې مالي همکاري کوي.